الله الرحمن الرحيم. قدرمن و حاضرینو، نازل ستاسو مخې ته د هغه ستر شخصیت د ژوند چارو بیانوم چې د خلیفه المسلمین او امیر المؤمنین لقب یې ترلاسه کړی و. هغه د عمر بن خطاب فاروق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اړه فرمایلي دي که زما نه وروسته کوم بل نبي وای نو هغه به عمر وای. حضرت عمر رضی الله عنه د اسلام د قبلولو نه وړاندې د اسلام سخت مخالف و، خو کله چې د ایمان رڼا د ده په زړه کې داخل شوه نو هماغه عمر تر ټولو ستر دافع او مددګار وګرځېده. د ده بهادرت او عدل د نړۍ په تاریخ کې بېساری و. د ده د خلاف زمانه کې د اسلام دولت له ختیځه تر لویدیځه خپور شو. سره د دې ستر طاقت د ده ژوند ډېر ساده و. بستره یې د خجورو له پاڼو جوړه وه، جامې یې له پرندونو څخه ډکې وې، خواړه یې د عامو خلکو په شان وو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عدل خورا مشهور و. یو وخت د یو مسلمان او یهودي ترمنځ شخړه شوه. کله چې خبره د عمر حضور ته ورسېده نو هغه د انصاف له مخې د یهودي په حق پرېکړه وکړه. همدا وجه وه چې هغه ته د الفاروق نوم ورکړل شو، یعنې د حق او باطل ترمنځ توپیر کوونکی. الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې د عمر د رایې تایید نازل کړی ده. د ده خبرې ډېر وخت د قرآن د حدیث سره برابرې شوې. ګران وروڼو، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ژوند موږ ته دا سبق راکوي که واک او طاقت ولرې بیا هم عاجزي اختیار کړې، ټولنو کې عدل قایم کړې، د دین د خدمت لپاره خپل ټول وجود او طاقت وقف کړې. په اخر کې دا دعا کوم چې الله تعالی جل جلاله دې موږ ټولو ته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د عدل، تقوا او بهادرۍ نه برخه رانصیب کړي. امین.